سلامونه یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره ویډیو کې موږ سینویګاس کې د ریکارډ طریقه ښودله چې ریکارډ څنګه کولی شو او د نایس ټرکیک او کمیسر باره هم خبرې کړې وې. ما تاسو ته مخکې په دې ویډیو کې ریکارډ کړی و. که چا زموږ نورې ویډیوګانې نه کتلی لاړ شي زموږ اول او دویم ویډیو د سینویګاس د زده کړې وګورئ. دا د سینویګاس دریم ویډیو د زده کړې ده. په دې کې به موږ خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې په ده باندې ټونر لګوم. تاسو د په دا واورئ. تاسو ته مخکې ویډیو کې ما ریکارډ کړی و. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد. ښه راځم ستا مرګ د شهادت ده باندې ټونر لګوم. په ده به کلیک کړم، په رای به شم. ما تاسو ته مخکې ویډیو کې ښودلی و چې څنګه کولی شو چې ویسټي پلاګین په سینویګاس کې پورته کړو. هغه ویډیو وګورئ. چې کله هم پورته کړل دا به راځي ویسټي او د سینویګاس پروګرامونه چې تاسو اپلوډ پورته کړی وي دلته به راشي. د سینویګاس ټونر دغه ده. دا د سینویګاس خپله ټون دا ټون ده. دا ټون هم جدا ورته اخیستل کېږي، اپلوډ کېږي، یعنې پورته کېږي. خو دا زیاتره چې ډېر څه باندې سینویګاس ټونر استعمالېږي. بل ټون موږ سره چې دا ویسټي کې چې ټون ده هغه اټو ټون دا په ایډاپ کې هم کارېږي او په سینویګاس کې هم. خو موږ تاسو کار چې کوو هغه په دغه باندې به تاسو ته د ټونر طریقه ښیم. ښه اوس به دا زه د اپلای کوم. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد. دې کې کوم فرق رانغی. زه به راشم، اول به دا به پورته کړئ، میجر یا میجر دا به ورته انتخاب کړئ، ورپسې دا به انتخاب کړئ او دغه شل چې دي شل دا به پوره ورسوي صفر ته. اوس یې اورو. مرګ د شهادت زنده باد زنده باد. ښه زمونږ دا وشو. اوس په دغه ته وایي ده کې به ګوتې وهو چې کوم یو زمونږ اواز سره جوړ راغی، اواز پکې ښایسته راغی، همغه انتخابوو. تاسو واورئ دې کې ګوتې وهم. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد. خاطون کې دا وسورم په ستا مرګ د شهادت زنده باد جوړ نه ده چې کومه پکې ښه راغی یو دانه ده چې کوم. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد. طالب د ټول ملت زنده باد زنده باد. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد. طالب د ټول ملت زنده باد زنده باد. مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد. طالب د ټول ملت زنده باد زنده باد. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد. طالب د ټول ملت زنده باد زنده باد. ټونر پسې به ګرځئ. دغه ټون ما ورباندې برابر کښتون کې برابر هم نه دغه وخت زیات نیسي. تاسو دا واورئ. مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد زنده باد. دا ورکوم. بیا راشم پلاګین ته دته به بی بي ورکوم. بی بي ښه که تاسو میک ډېر درون وي دا به 2 یا 1 کې به پرېږدئ. زما میک دومره درون نه ده، دا 4 کومه. او بل په دې کولی شئ چې اواز ټیټ کړئ او جګ کړئ. تاسو په دا واورئ. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت. د باندې اواز وځي دا به زه 3 کې پرېږدم.
مدوا ډبلی ګوري. ستا مرګ د شهادت زنده باد زنده باد په برخه جنت زنده باد. صحیح شو. ټولار ورکوه بیبي م ورکوه دغه شیان ورکوم. اوس څنګه کولی شو چې دا ریکارډ صف کړو. دا صف کړو فایل ته بری شو او رینډر ایس ته چې راغلو دلته به ډیر د MP3 انتخاب کړئ. MP3 چې انتخاب کړو 250 به تاسو ولټوئ انتخاب به کوئ وروسته پایل نوم به ورکئ بیا به د کوم ځای کې چې ثبتوئ پایل انتخاب به کړئ. صحیح ده چې انتخاب هم کوم ودر چې ما ورک شو بیا په سیف بټن باندې کلیک کوو دا به ډایرکټ شي سیف شي. دا د نن ورځې ویډیو که تاسو ته پروګرامونه په کار د سټوډیو دغه واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ تاسو ته انشاءالله په ډېر مناسب قیمت به در ولېږو.